السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، امید لرم چې تاسو به ښه او د ژوند نه به مزې اخلئ. الله مو راته ښه لره. ملګرو، خپل اصلاحي غزل ستاسو سره شریک کومه. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. که چېرې خوښ هم شو نو د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. وایي چې ایمان نه وي په منځونو څوک جنت ته نه ځي. چې ایمان نه وي په منځونو څوک جنت ته نه ځي. تش د کعبې په طوافونو څوک جنت ته نه ځي. چې د مطلب ریاکاري وي نو بیا واوره صیبه، په صدقو او خیراتونو څوک جنت ته نه ځي. چې مور او پلار درنه خفه وي په دې ښه پوهه شه. چې مور او پلار درنه خفه وي په دې ښه پوهه شه. چې په اوږدو اوږدو نفلونو څوک جنت ته نه ځي. او شاعر شعر کې د الله او رسول ذکر کوه. شاعر شعر کې د الله او رسول ذکر کوه. د یار په شونډو او خالونو څوک جنت ته نه ځي. او لږ د غریب مسکین یتیم یسیر پوښتنه وکړه. لږ د غریب مسکین یتیم یسیر پوښتنه وکړه. د ځان دپاره په حجونو څوک جنت ته نه ځي. او ساده سړی د قارون غوندې غرور ولې کړي. ساده سړی د قارون غوندې غرور ولې کړي. په مال دولت او محلونو څوک جنت ته نه ځي. خاموشه ته هم په خپل ځان کې ښه عمل پیدا کا. خاموشه ته هم په خپل ځان کې ښه عمل پیدا کا. بل ته په تش نصیحتونو څوک جنت ته نه ځي. بل ته په تش نصیحتونو څوک جنت ته نه ځي. چې ایمان نه وي په منځونو څوک جنت ته نه ځي. تش د کعبې په طوافونو څوک جنت ته نه ځي. چې د مطلب ریاکاري وي نو بیا واوره صیبه، په صدقو او خیراتونو څوک جنت ته نه ځي. په صدقو او خیراتونو څوک جنت ته نه ځي.